بازار موندنه یا مارکیټینګ څه شي ته وایي؟ بازار موندنه هغه لاره ده چې کاروبارونه د خپلو محصولاتو په اړه خلکو ته معلومات ورکوي او د رانیولو لپاره یې هڅوي. په بازار موندنه کې د رانیونکو یا مشتریانو پیژندنه، د مناسب قیمت او د خرڅولو ځای ټاکل، د اعلانونو، ټولنیزو رسنیو او خلکو ترمنځ د خبرو له لارې ترویج شامل دي. بازار موندنه یوازې خرڅول نه دي، بلکې د ارزښت رامنځته کول او د مشتریانو باور جوړول دي. مثال، دوه دوکانونه یو ډول محصول په یوه قیمت خرڅوي. یو دوکان ښې نښې، ښه بسته‌بندي او ښه چلند لري، بل دوکان دا کار نه کوي. ډېر مشتریان اول دوکان غوره کوي. همدا بازار موندنه ده. د بازار موندنې اهمیت: ښه بازار موندنه له کاروبارونو سره مرسته کوي چې خرڅول زیات کړي، سم مشتریانو ته ورسیږي، په بازار کې سیالي وکړي، وده وکړي او دندې رامنځته کړي. په ساده ډول، بازار موندنه محصولات له خلکو سره نښلوي. سندوس نساجي فابریکه، د خودکفا افغانستان، سرک.